السلام علیکم ملګرو، امید په کوم چې ټول به روغ جوړ یا رجن په مزو کې به ماشاءالله نن ډېره ښکلې ورځ به د ټوله ورځې ویلاګ به در سره شیر کوم. ویلاګ در سره د اخره پورې وګورئ، مزې ترې واخلئ. ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته باران ورېږي، خو باران مزه کوي خو په ډېره بیخي مزه نه کوي. غنمان پاخه دي او دې سره بیا غنمان ډېر زیات خرابېږي او بلکل اسمان شین پکار دی. ملګرو دعا کوئ چې الله پاک ستاسو کې باران نه ونه کړي. بلکل اسمان شین پکار دی. اوس په موږ یو عذاب دی چې فصلونه پاخه دي او باران پرې ورېږي که نه، تاسو کتئ چې خیال هم دی حوصلې هم پکې راځي. نو دې سره چې غنمونه سم دي نو دا بس بیا ختم شي، دا نوره دانه بیا نه کړي. خو دعا کوئ چې الله پاک ستاسو کې باران نور نه کړي، اسمان هسې شین شي چې دا غنمونه په خیر خیریت سره سنبال شي. ماشاءالله تاسو موسم ته کتئ شئ او باران نه دی پکار یارانو، خو باران الله پاک کړي نو بس مونږ به دا دعا کوو چې باران ستاسو کې نه دی پکار. وریځ ته تاسو کتئ شئ چې څنګه درنه وریځ راغلی، نور هم پکې دغه دی خو دا وریځ یې نه راپرېږدي ځان ته. باران شه یارانو، باران باران شه باران. او نن د جمعې مبارکه ورځ هم ده او باران هم ورېږي. ستاسو څه خیال دی یارانو؟ نن به سره د ټولې ورځې ویلاګ شیر کوم. د جمعې د ورځې د سهار نه والې اوس سهار دی، تر مازدیګره پورې به تاسو سره مونږ ویلاګ شیر کوو انشاءالله تعالی. ये देख सकते हैं आप लोग. تاسو څه کوئ لکانو؟ ښه څه شو میانو والا کم دی؟ دا ده کې د ماشومانو کنده خالي کړه خو میان یې پکې یو هم راټینګ نه کړ، په ځان لیا سړه وچو میان پکې یو هم نه، خو بس ځان لیا کار کتلی وو. نن د جمعې مبارکه ورځ وه خو ډېر ملګرو راته ویل که ورځ ډېره ښکلې روي ویلاګ به یې پکې جوړ کړو. ما یې ولې نه چې جوړ کړو پکې دلته کې راواړه راغلي دي میان نه ټینګول. ما یې راشي چې تاسو هم پکې ویډیو وکړو خو میان یې پکې یو هم راټینګ نه کړو. دې نه لښتي کې څه نه ووه هم پختی که نه کو دا ژمې وي چې زه په شا شم. دا اوس د ګرمۍ موسم دی او دا ژمې دی ښه نه ښې شوې. دا سیلیګانې دي او وریځې دي او غنمونه دي او دا اوس د ګرمۍ موسم دی او ژمې څه کال نه وي چې زه په شا لاړ شم. ډېر تېز باران دی ملګرو، بس جومات ته ځان رسو په منډه منډه پوه شوې او باران ښه ترڅ او غرب کې ورېږي. الله دې ودرېږي په خپلو قدرتونو رحمتونو سره. او د جمعې مبارکه ورځ وه نو دلته مونځ ته ځان تیار کړو، د جومات په طرف باندې روان شو. دې باران نه وی چې زه به ودرېږم او دلته کې مو ورته مونځ وکړه، جومات نه رابهر شو. دې ملګري درز غوبل جوړ کړو، اراده ده تېز باران نه رېږدي د جومات مخې ته ولاړې. ما ورته ویل ټیک ته چې راځه چې ځو نو بس دې رانه مخکې شو، زه ورپسې شوم. او بس دلته چې کله د خپل کور خواته راورسېدو نو ما یې راشي چې ځان له یو څو ویډیوګانې وکړو، خو دا دی رانه رالکان شاته و د جومات نه راپسې را روان و. نو ډېره خندا خبره کولې، ما یې کار څه ووایي نو تاسو زه په ویډیو کې نه راولم. نو بس ځان له مې ویډیوګانې وکړو، را روان شوم په غلې خوله باندې. نو ملګرو نن دې باران نه وي چې زه به ودرېږم، خو بس دې مازدیګر کې ورته لږ سلو شو، موږ داسې بهر راووتو پټو ته. الله پاک دې نور ستاسو کې باران نه کړي ملګرو. دا تاسو کتئ شئ ټول غنمان لاس دي، الله پاک دې په خپلو قدرتونو او رحمتونو سره شین کړي او نور ستاسو کې باران نه دی پکار. ځکه چې څومره باران اوس کېږي نو دا به دا غنمونه خرابېږي او باران نه دی پکار ملګرو چې باران وشي. الله پاک دې شین کې شین. دا وریځ باران اوس ودرېدو، بس داسې مونږ پټو سایډ ته راووتو. زمونږ نننی ویلاګ دی بس د خپل کلي په باره کې. زمونږ کلي کې خو دا غنمان دي او دغه پکې غرونه دي، بس دا غرونه دي پکې. او هغه غر چې دا د مخامخ کم غر ښکاري غره نو دا کړمار غر دی، دا کړمار غر دی. ښه ملګرو وګورئ ورته دا وریځې ته هغه پاسي را پاسي نه به لا ژمې ووي چې موږ به په شا شو. ژمې د ګرمۍ موسم دی، قسم دی کړو ژمې دا وي چې زه به په شا شم پوه شوې. هکه بارانونه او یخ یخ هواګانې لګي او د هغه څادر هم ورته راواچو. باران ودرېده ما ویل راشه وګرځه چکر به ولګو چې څه کېږي. هغه شاته غر چې زما نه ښکاري که نه دا د کړمار غر دی. ښه دا زمونږ نه دومره بیرته دی او زمونږ مخامخ غرونه چې کوم د کلي غرونه دي که نه دا مخامخ غرونه دي او هغه زمونږ کورونه دي پوه شوې. قسم دی که د پاکستان په نیټ باندې خبرې وکړې که نه چې مونږ سره خوا کې ټاور لګېدلی دی او قسم دی کو کار کې پوه شوې. مونږ نیټ له دې ځای ته راورسېدو، په یوټیوب ما سهار دوه ویډیوګانې ایښې وې او چې دلته را باران ودرېدو او دلته رالم نو ایله اوس اپلوډ شوې. داسې وګرځېدم را وګرځېدم ما ویل راشئ یو څو ویډیوګانې به هم جوړې کړو. دا هغه زمونږ کلي غر دی، هغه کورونه دي داسې دا تیار فصلونه دي. هغه انور سړک ډېر ښکاره شي نو بیا پټ شو ملګرو. دغه زمونږ د کلي غر دی، دا زمونږ د کلي غرونه دي. مخامخ چې کوم دی دا د شابسګړۍ غر دی او دا لږ لږ غونته کې چې ښکاري که نه تاسو ته به ما د موبایل کې به یا ښکاري او یا نه هغه د راوړې ده پکې دا وړه غونته کې غونډۍ چې پکې ښکاري دا شابسګړه ده
پوه شوې ملګرو. او دغه زمونږ د کلي غر دی او هغه مخامخ چې کوم دی که نه دا کړمار دی، کرنل شیرخان پېژنئ بیا ډېر ښه. او دا زمونږ کلي دی او دا زمونږ پټي دي او دا غنمان دي او دا تیار فصلونه دي او دا وریځ دي. انور راښکاره شي دغه ځای کې او بیا پې وریځ راله، تاسو ورته کتې شئ دا تیار فصلونه. نو ملګرو دا زمونږ د کلي یو شارټکټ غونته کې ویلاګ وکړو. ویلاګ هم خوښ شوي چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که پوښتنو په هر ځای کې الله هم ټول عمر اباد او خوشحال ساته سره زمونږ